ډېر کله تېری خلکو ته په مانځه کې وسوسې خیالات سوچونه او فکرونه راځي او هغه بیا په مانځه کې نه پوهېږي چې یاره ما څو رکاته وکړل قرت مې صحیح وکړه ومې نه کړو رکوع مې صحیح وکړه ومې نه کړله سجده مې وکړه ومې نه کړله نو د دې د حل لپاره یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده د نبی علیه صلات وسلام یو صحابي دی عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه هغه ته هم دا معامله راغلې وه نو هغه رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ويا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم شیطان زما او زما د مانځه او د قرات په منځ کې حایل واقع کیږي موږ را باندې ګډوډ کوي قرات را باندې ګډوډ کوي څه وکړم یا رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وذاک الشیطان یقال له خنزب دغه شیطان دی او دته خنزب ویل شي خنزب شیطان فاذا احسسته کله چې تاته دا معامله راشي په مانځه کې تخیلات سوچونه او فکرونه راشي وسوسې درته راشي په مانځه نه پوهېږي چې څو رکاته مې وکړه څه مې وکړه او څه مې ونه کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درې کاره وکړه یو فتعوذ بالله منه ته په الله سره پناه وغواړه د دې شیطان نه داسې ووایه چې اعوذ بالله من خنزب په مانځه کې اعوذ بالله من خنزب الله پناه غواړم په تا سره د خنزب شیطان نه یو دا دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وطفل علی یسارک ثلاثا داسې چپ طرف ته مخکه او درې ځل ټوکل وکړه تف 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 درې ځل که په رکوع کې ته وسوسې رالې که په سجده کې په هر رکن کې ته د مانځه دا وسوسه راله بس داسې معمولي چپ طرف ته مخکه او درې ځل دا ټوکل وکړه نو دا صحابي فرمایي چې ففعلت ذلك دا صحابي ما دغه کار وکړو نو په اذهبه الله عني الله شیطان زمانه ختم کو بوی ترانه دا وسوسې دا ټولې الله زمانه ختمې کړلې نو کوم خلک چې هغه په مانځه کې خیالات سوچونه او فکرونه ورته راځي په رکوع کې سجده کې قومه کې نه پوهېږي چې یاره قرات مې وکړو که ومې نه کړو فاتحه مې وویله که ومې نه ویله رکوع مې په څه طریقه وکړله رکات نه څنګه وشو نو دا د درې کاره کوي دا سړی یو خو دې داسې وایي چې اعوذ بالله من خنزب دا دی وایي او دویم داسې چپ طرف ته دې مخکې خیر دا ګناه نه ده په مانځه کې که په رکوع کې که په سجده کې ته وسوسې شروع شي په هر حالت کې په مانځه کې داسې چپ طرف ته معمولي پام وکړه او درې ځله داسې توخ توخ وکړه په دې سره به الله پاک ستا دا شیطان هم ختم کړي ستا دا وسوسې هم ختم کړي